سیپیانو د لانجه شروع کړی دا ویډیو آډیو جلسو باندې بیا ستاسو ان شاء الله په ټول پاکستان جلسې هم نشته ستاسو ان شاء الله افراد هم نشته ان شاء الله کل عام جلسو کې به خپل ژوند دستور ان شاء الله د سیپیت تردید مونږ ګرځو تر اوسه پورې مونږ عملی دفن د پیتنال ان شاء الله الحمدلله نو بیا درا برسره کولو ضرورت نشته خپل مسلک پرچار کوي دا ملک هر چاله حق ور کوي خو زما اکابر ک په استهزاء سره یاده والله العظیم بستا اکابر ومز پرې ندم نو دغه جنگ تلاس مور اچوي او تبلیغي مرګرو ته ان شاء الله تاسو به پیسو وکیلان سلیریش غنټه ان شاء الله موږ نوجوانان احلام موجود یو کلم چې دیوبند په علماو کلم چې تبلیغي اکابر په عباراتو باندې کم طرف نه عبارت اعتراض راځي ان شاء الله سلیریش غنټه موږ موجود یو الله رب العزت موږ له عمل کولو توفیق راکړي دیو پنځپریانو پسې مونږ کی کنه کیږي نو ما خو مخ کی ویلا زمونږ د علماء دیوبند اجماعي فتوا را چې پنځپریانو پسې مونږ نه کیږي مستقل امام جوړول مکروه تحریمی دي آپ کے مسائل اور ان کا حل لسم جل کے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ دا پاکستان لس علماء مولانا یوسف بن نوری مفتی شفیع سے مولانا شمس الحق افغانی رحمہم اللہ لس لوی علماء دیوبند دا غوی فتوا آپ کے مسائل اور ان کا حل کے موجود دا دیوبند فتوا خیر الفتاوا دا مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ دا وفاق المدارس بانی و مشر دا مولانا اشرف علی تنویر رحمہ اللہ خلیفہ دا دیوبند فتوا اغم نقل کړي دا بینن سبا کتابی شکل کې دویش فتاوجات امراغلی دي چې پنځپریان گمراه دي اهل سنت نه خارج دي مستقل امام جوړول مکروه تحریمی دي دوی مودودیانو پسې مونږ جایز دی که جایز نه دی استاسو تاروح علما مو چې راځي برغلی ټولم کافر کله مونږ نه وایو د نظریاتو خبره کو د جماعت اسلامی سره چې تعلق ساتي مودودی عقیده والا مودودی زوال مزول دی پخپلم گمراه دی داغه عقاید نظریات د امت د پاره د تباہی سبب دی بلکې وس وخت نه دی زغپل علماء ته دا عقاید او نظریات محفلون میاش په میاش ولګوي چې د خپل عوامو ته موږ د اهل باطل تعارف وکړو خپل عقاید نظریات ورته په دې سټیج باندې وایو ان شاء الله په دې منبر او معراج باندې تر اوسه پورې زموږ خلینی ولا شو دا مو اختلافي مسائل دي دادي نن امت تر دې ضرورت ده زم 2-3 غنټه مجلس ولګوي ان شاء الله مودودیت باندې زبر مودودی کتابونه راوړم ان شاء الله یو پیش کوم مودودی سے د جماعت اسلامی دستور 16 نمبر سپدریم نمبر دپاش پگم نمبر شق کی لکھی رسول خدا کے سوا کسی انسان کو میرے حق نہ بنائی کسی کے ذہن غلامی میں مبتلا نہ رہے کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے مودودی سے تفہیم القرآن اولانی جل سپد 288 یا 288 مارکیٹ کی شنن سوا کم ملاوی گیا گیا دوم پاگی کے مودودی سے لکھی وې د احد په جنگ کې چې صحابو ته کم شکست شوی د دې اصل وجه دا و صحابو کې سود خوري راغلی و نعوذ بالله سود به نه کنا د سود یو نه خورل لکه خپل مور سره شپږ درش پره بیت الله شریف کې زنا کول مودودی سے وای احد جنگ کې چې کم شکست شوی د دې اسباب یو سبب دامو چې صحابو کې نعوذ بالله سود خوري راغلی و مودودی سے تفهیماتو کې وای صحابو باندې يهودي اخلاق و سره شوی مودودی سے خلافت ملک ټول کتابونه د شیعت د ترجمانۍ نه ډک دي دیو جنمون وای د امت د تباہی او د نظریو د تباہی د پاره یو باب دی نو ټول مسلمانانو له مودودیت نظام په چاتل پکار دي البته مختصرا دومره چې مودودی گمراه دی زوال مزل دی د امت د پاره دغه قائد نظریات د تباہی سبب دی دا د اسقاط شرایط مبارک تپوس کې خمون کې کاغذ په شکل کې لیکل دي ان شاء الله به تاسو ټول راشي تاسو مولانا عبدالحلیم صاحب هغه پوسټر شکل کې بشایش ان شاء الله ما سره جب کې کاغذ ته پوره شرایط مونږ لیکل دي ان شاء الله العزیز پوره ترتیب براشي پوسټر شکل کې برتر راشي ان شاء الله بریلیانو پسې مونږ کې کنه بریلیان اعتقادي بدعتيان دي بعضی عملی بدعتيان دي نو بریلیانو پسې مونږونه مکوي بلکې د خپل مونږونو خیال ساتي هغه صلی خپل امام مجوړوي تر څو پورې چې د عقیده نظریه نه معلومه کړي د ابن سیپیانو په اړه کې تاسو کې پلان کې څنګه دی نو حاصل حاصل دوم راوې ما چې سیپی ډلا سیپیان دی وخت کې صوبه سرحد کې سپینه جامه کې بریلیت خوري نور څه نشته سپینه جامه کې پنجاب کې شنه جامه کې خور کو زموږ صوبه سرحد کې شنه جامه کې نه راتلو سپینه جامه کې شروع کړی دا الله رب العزت ته امت د دغه گمراهۍ نه محفوظ وساتي الله رب العزت ته عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا